2000 د میاشتې ورکوي 2000 دا په دې موټر شي کې پیدا کوي بیا خورم هم نه بچیانو ته د کالوی وضعیت ته وګورئ حالات دغه ورور د موټر شي کې دغه ورور ګونګی دی او دلته موټر شي کې کار کوي 200 روپۍ راکوي خو په دې باندې ما ګزاره نه کېږي او واقعیت دی دلته راغلم ابولیس سخت خفه ناست و دې ځای کې نو انشاءالله د داسې اشخاصو موږ هر وخت کومک کوو تا سره هره میاشت کومک صحیح دی هره میاشت زه کومک کوم ښه صحیح دی نو به تشویش نه کوې صحیح دی دلته تا د 100 روپۍ درکوي چې صفایي کوې 200 افغانۍ ها تا ماشومان څو دانې درې پنځه مړ دی پلار دی ښه نو انشاءالله تا ته به زه هر میاشت سودا زه راوړم ښه زه ماته اوس کور ته ځو ښه کور ته ځو صحیح دی دغه ورور به انشاءالله ځان سره بیایم او د ده د کور ادرس به زه معلوموم او انشاءالله چې میاشت پوره کېږي زه د داسې خلکو همیشه م احوال اخیستی او د ده به م احوال اخلم صحیح دی ځه چې ځو ژوند دی ټول په منډه منډه لکه لوبه داسې ډېر ناوې ډېر زنګوي لکه له خوبه داسې ماشومې ته یې ګوره هلته ګوره واړه ماشومان مور یې ستړې مه شې ښه یې جوړه یې صحت دې ښه ده انشاءالله کلاري ده ته څنګه یې بچه جوړه یې ښه دغلته اوسېږې تا لور ده دا څومره ښه لور دی دا دې څه کېږي پلار دې دی پلار دی ما ته وګوره بچه آفرین دا دې پلار دی پلار دې خبرې کوی شي نه شي کوی ښه زه درته هره میاشت سودا راوړم ښه بچه صحیح دی ای شاباسي دا یې د اولادونه دي هغه هم دې لور ده هغه هم ده دا هم ده تا ته زه هره میاشت سودا راوړم ښه دا کور خپل د کرایي دی څو روپۍ کرایه ورکوئ 2000 روپۍ ورکوئ اول 2500 وی بیا مې لږ دې خوا دا مې ورته ښکاره کړه چې 2000 زر نه لرم ښه مور هم ګونګه ده او دا هم ګونګی دی هغه اشپزخانه ده ښه دا بیچاره د وضعیت ته وګورئ کالیو ته وګورئ دغه ماشومان دي وایي په 200 روپۍ باندې یو ځای کې مزدور یم او په هماغه 200 روپو باندې مونږ ګزاره هم کوو د دې کور کرایه هم پې ورکوو نو واقعیت دی داسې ژوند ډېر سخت دي دوکان جوړ کړمه صحیح دی انشاءالله دلته به ورته یو ځای برابر کړو ته به کار کوې صحیح دی ماشومان ته به یې هر څه راوړي ښه صحیح دی که نه بس صحیح دی نو راځئ ورونو دغه واقعیت دی مستحق دی یو ډېر مظلوم انسان دی دلته یو موټر شوي کې کار کولو ابولیس ما ولیدو ډېر داسې یو خفګان حالت کې ناست و نو هماغه نه مې تعقیب کړو دا د کور ته زه راغلم نو انشاءالله زه به ورته هره میاشت سودا راوړم راځئ د ده د یو کار لپاره یو څه برابر کړو او یا یو دوکان یا داسې کوم بل شی وي چې د ده هغه روزمره دا ژوند پرې وچلیږي صحیح دی تا ته زه راځه دا سودا راوړو هله راځه غربت ځپلې د ځینو زړونه ماتې ځینې غربت ته یې څه کېږې ته زه مېرې یم ښه دوه مورګانې دلته ښه الله دې تاسو ته عزت درکړي چې زه نه یم همدغه کور کې عزتي پلار خو دې خدای وبخي او څو ماشومان دلته دا یو دانه زوی دی تاسو همدغه یو دانه دا ګونګه کونډه نور د کار څوک هم نشته د کار څوک نه لري مورې هېڅوک نشته الله اکبر خیر دی الله دې برکت همدا یو ګونګی دی دې کور کې یو ګونګی دی دغه درې بچیان دي ښه هغه ګونګی مور ده هو زه یم مېرې یم ښه زه په دې ژوندی یم دی په ما ژوندی بس مورې تشویش مه کوه داسې فکر وکړه چې موږ د اولادونه یو ښه او هېڅ تشویش ونه کړې موږ د اولادونه یو انشاءالله زه به دې نه بعد هره میاشت تاسو حواله اخلم صحیح دی او تاسو زه نمبر پرېږدم چې کله م سودا خلاصېدله ما ته زنګ وایي صحیح دی او دا واړه بچي وګورئ دا همدغه موږ تاسو ته منتظر یو څنګه بچې هله راشه ماما ته که نه ماما
تیری گریوان او برس ها صحیح ده کنه بس الله دې عزت وکړه موږ ټول افغانانو ته دعا کوه مورې بس ان شاء الله ز اول دې بیا ما خلم ښه او راځي محترم او دغه کور چې دی 2 دانې میندې پکې دي او د ده پلار چې دی وفات شوی دی او دا هم ګونګی دی د کور سرپرست دا دی او خیر دی ژاړې به نه مورې صحیح دی نو دا زمونږ خویندې دي انشاءالله چې موږ به د دوی حتما کومک 2000 د میاشتې ورکوي 2000 دا په دې موټر شي پیدا کوي بیا خورم هم نه بچیانو ته د کالوی وضعیت ته وګورئ حالات ته وګورئ او د بیچاره ته وګورئ دا د کور سرپرست دی ښه غیرتي سړی دی روزانه کار کوي هغې کې نو مصروفه دی زه تا ته دوکان جوړوم ښه دوکان جوړوم هر څه به پکې خرچه دی ټول کور ساتنه به کوې ښه داسې درته وایي چې هغه دغه نه ده هغه دوکان وایي دغسې دوکان درته جوړوم داسې هر شی درته کوم صحیح دی ته هر شی به عمل ته پراته یي بیا صحیح دی ښه موږ ته غېږ راکړه لاړو خدای دې اجر درکړي لکل خوب داسی دیر لاوی دا دیر زنگوی رشکه ته وخلمه رشکه چلاوی شي موټر بیا په سوارلي موري او زبر زیته وړې شي بس پیسې به ګټې ماشومان ته به راوړیا بس صحیح ده تا خله مې صحیح ده السلام علیکم منډه لکلو بداسي